15 شپږ خبرې ډېرې اهمې دي. یو بجلی ده، یو تیل دی، دوم دریم ګیس دی، څلورم اوبه دي، پنځم تمباکو دی. دا خبرې زمونږ په ملکی اقتصادیات کې ډېر اهم کردار ادا کوي. زه به په ټولو نه اول دا خبره وکړم چې په دې حوالې سره چې کم د پاکستان آئین دی مونږ ته مکمل سپورټ راکوي. خو ټولو نه اهمه خبره دا ده چې کله د وسایل تقسیم باندې خبره د آئین راشي هغه باندې عمل درآمد نه کیږي. یا به زه تاسو ته اوس وړاندې کړم. ټولو نه اول به مونږ بجلی روالو. په دې ملک کې ټولو نه ارزانه بجلی خیبر پختونخوا پیدا کوي. په دې ټول ملک کې 130 ارب یونټ پیدا کیږي. 130 ارب یونټ کم کې ټولو نه ارزان چې کومه بجلی ده هغه په اوبو جوړیږي، هغه 30 ارب یونټ دي. خو ما ورو خویندو مشرانو په دې اوبو کې هم ټولو نه ارزانه بجلی چې کم دی هغه تربیله پیدا کوي. په دې ملک کې 18 ارب یونټ تربیله هر سال پیدا کوي او دې ملک له ورکوي. او ټولو نه اهمه خبره دا ده چې زمونږ خیبر پختونخوا چې کم کنزمپشن دی یا خرچ دی هغه 10 ارب یونټ دی. او زمونږ خیبر پختونخوا کې چې کومه بجلی پیدا کیږي 20 ارب یونټ دی. 10 ارب اضافي بجلی مونږ پیدا کوو. او د دې بجلی قیمت څه دی؟ ټولو نه اهم سوال دا دی چې کم مونږ پیدا کوو 80 پیسې، €1 نه هم کم باندې مونږ دا 20 ارب یونټ پیدا کوو او د دې ملک لا ورکو. خو خبره دا ده د ریاست مونږ سره وعده کړې وه په دې آئین کې آرټیکل 161 کلاس 2 دا وایي the net profit earned by the federal government or any undertaking administered by the federal government from the bulk generation of power at a hydroelectric station shall be paid to the province in which a hydroelectric station is situated. دا خالصه منافع د بجلی باغ ته ملاویږي چې کم ځای دا برقابي بجلی گھر موجودي. دا 1973 آئین کې لیکل شوی دی. نن ماته په دغه منافع کې حصہ نه ملاویږي. هغه صوبې ته چې کم په 80 پیسې باندې €1 نه کم باندې بجلی یونټ جوړي اضافي بجلی د ملک له ورکوي. او زمون خلق دا بجلی په سو والی 20 روپے 21 روپے 22 روپے باندې دا بجلی مونږ آلو چې کم مونږ په €1 نه کم جوړو. نه مونږ ته هغه آئینی دفعات لاګو کیږي خالصه منافع ملاویږي. نه نو مونږ وفاق په ذمه کم از کم 550-600 ارب روپے پرته دي چې مونږ ته نه ملاویږي. هغه یو اوږده کیسه ده AGN قاضي فارمولې په مطابق باندې. خو هغه پیسې نه نو مونږ وفاق مقروضه ده. نه مال ارزانه بجلی را کوي، نه مال خپل آئینی حقوق را کوي، نه ما د خلکو له سہولت ور کوي. ما په اسمبلی کې دا ورته وویل چې دا تربیله صرف مونږ له را کوي صوبې له دا وفاق نه والی بیا هم تاسو مه را کوئ. دا زما سفارشو. خو خبره دا ده چې کله د وسایلو تقسیم خبره زمونږ سیمې ته راشي نه په آئین باندې عمل درآمد کیږي نه زمونږ خلکو ته سہولت ملاویږي. او دا خبره صرف بجلی پورې محدوده نه ده. بجلی ټولو نه غټ خرچ کم دی هغه پنجاب کې 70% خرچ کیږي. تقریبا 70 ارب یونټ پنجاب استعمالی، 60 ارب یونټ سندھ استعمالی، 10 ارب یونټ خیبر پختونخوا استعمالی، 15 ارب یونټ بلوچستان استعمالی، 15 ارب یونټ چې کم دی هغه لاسز کې او ټرانسمیشن کې زی، باقی آزاد کشمیر او گلگت بلتستان استعمالی. زما ورونو خویندو مشرانو په دې وسایل په تقسیم او په پیداوار باندې ځان پوهول دي. که په دې خبرې باندې مونږ ځان پوه نه کو مونږ به دغسې خوار ګرځو. مونږ په وسایلو باندې غورځل نو چې نون نه چلولو سیاسي ګوندانو ته پکار دی چې صرف خالصتاً په دې وسایلو پیداوار او په دې تقسیم باندې موږ ته تحریک پکار دی چې وچلو. دا د بجلی خبره وه
چې کم کې د آئینی حقوق ما موجود دی خو ما ته نه ملاویږي. یو ورځ ما چیرمین وابډا ته خبره کوله صاحبه دا وابډا هاوس په لاهور کې چې کم دی د دې منطق باندې زه نه پوهېږم. پاکستان کې په اوبو باندې چې کم هایډرو سټیشنې دي هغه 22 دي او د 22 کې 15 هایډرو سټیشنې چې کم دي دا خیبر پختونخوا کې دي خو وابډا هاوس په لاهور کې دی. پاکستان مستقبل د ارزان بجلی خیبر پختونخوا کې دی او د راتلونکو شپږ اوو کالو کې 40 ارب یونټ به د پاکستان ته مونږ ورکو په داسو په شکل باندې هایډرو سټیشن په بھاشا هایډرو سټیشن په شکل باندې مهمند هایډرو سټیشن ډیم په شکل باندې تربیلا 5 په شکل باندې 40 ارب یونټ به 15 شپږ کالو کې نور مونږ ورکو خو مونږ ته سہولت نه ملاویږي. مونږ ته آئینی حقوق آرټیکل 161 باندې کلاس 2 باندې عمل درآمد نه کیږي. زما رونو خویندو مشرانو دا خو د بجلی خبره شوه اوس په تیلو راشي. خیبر پختونخوا هغه د بدقسمته صوبه ده چې کم 50% نه زیات تیل پاکستان ریاست له ورکوي. 90,000 بیرل پر ډے یومیه 90,000 بیرل د پاکستان پیداوار دی هغې کې د خیبر پختونخوا پیداوار چې کم دی 50,000 بیرل پر ډے دی. دا کم و بیش خبرې دی. انرجی بک باقاعده دا ډاکومنٹ ریلیز کوي هر کال. زما رونو خویندو مشرانو د دې تیلو قیمت که دا خیبر پختونخوا کې نه وی دا به 400-500 ارب روپۍ چې کم تیلو قیمت ده دا به مونږه بهر نه راغوښتلو. د پاکستان ټولو نه غټ امپورټ بل چې کم دی د تیلو امپورټ دی سالانه تقریبا کم و بیش 10 ارب ډالر مونږه تیل راغواړو. د آئین ما سره واده کړې ده په 83 ترمیم کې په دې تیلو باندې فیډرل ایکسایز ډیوټي په حواله سره آرټیکل 161 کلاس 1 پیراګراف بی لاندې the net proceeds of the federal duty of excise on oil levied at a wellhead and collected by the federal government shall not form the federal consolidated fund and shall pay to the province in which the oil wellhead is situated. دیکھے دا خبره شوې ده چې فیډرل ایکسایز ډیوټي په تیلو باندې به چې کمی هغه به دا ډیویزیبل پول ته به نه ځي فیډرل کنسالیډیټډ فنډ ته به نه ځي به هغې صوبې له ملاویږي چې کم کې دا کووي موجود دي. زما چې کم کووي دي کوهاټ او د کرک 50,000 بیرل فی پر ډے پیدا کوي. نن سبا چې کومه جګړه روانه ده د یوکرین او روس $130 باندې بیرل ورسېدو او 50,000 بیرل قیمت ورځې 1 ارب روپۍ دي او سالانه 365 ارب روپۍ جوړیږي. دې کې ما سره ریاست واده کړې وه چې تاله به مونږه فیډرل ایکسایز ډیوټي درکوو 2010 کې. نن 2022 شو 12 کاله وشو ما له 1 روپۍ هم ملاو نه شوه. د بجلی خبره خو تاسو واورېده چې مونږ په 1 روپۍ نه کم باندې جوړو او په 20 روپیالو او منافع هم نه راکېدله. دا د تیلو خبره ده 50% تیل ورکومه دې ریاست له فیډرل ایکسایز ډیوټي زما حق دی. کاؤنسل آف د کامن انټرست ته زما سمري لاړه 18 ارب روپۍ سالانه زمونږ جوړېدلې 400 ارب روپو تیل ورکومه سالانه 18 ارب مې ته غوښتلې نه راله راکوي نه راله راکوي. نن مې 200 ارب روپۍ په وفاق باندې مقروضه یم. دا تیلو او د بجلی خبره وشوه راشئ اوس ګیس له هغه ګیس چې کم پاکستان انرجی باسکټ ته 30% رول پلی کوي. خیبر پختونخوا 400 MMCFD گیس یومیه پیدا کوي او بلوچستان غالباً 800-850 MMCFD گیس روزانه پیدا کوي. د پاکستان ریاست په خپل آئین کې ویلي دي under article 158 priority of requirement of natural gas. The province in which the wellhead of natural gas is situated shall have a precedence over the other part of Pakistan in meeting the requirement. دا ویلی دی چې کمزی که به گیس کوي اول به گیس هغه استعمالی بعد کې به نورو صوبو لځي. زما رونو خویندو مشرانو پنجاب 3% گیس پیدا کوي 3% او استعمالی څومره 70%.
زما هغه خبره بنیاد ته راشه چې 1 یونټ انتظامی طور باندې ختم شوی دی خو مالی طور باندې نن هم لاګو دی 70 ارب یونټ بجلی استعمالوي 70% ګیس استعمالوي او چې کله زه ګیس غواړم ما ته ګیس نه ملاویږي زما نن کنزیومر ګرځي ما یو سوال اسمبلی کې وکړو چې کرک کې څومره کنزیومر دي نو جواب رالو 5 نه 6000 پورې ما بل سوال وکړو چې بکر کې څومره دي هغه جواب را نه لو خو چې ما معلومات وکړو چې کم ګیس کرک نه روان دی بکر ته بکر کې کنزیومر 8000 دی او په کرک کې 5000 دی دا زمونږ د وسایلو تقسیم روان دی که په دې مو ځان پوه نه کو مخکې به هم دغسې مشکلاتي دا د ګیس خبره ده نن هم ګیس چې کم زه قدرتي جوړوم هغه MMBTU قیمت چې کم دی $4 دی بلوچستان کې او خیبر پختونخوا کې چې کم مونږه بهر نه راغواړو $25 فی MMBTU دی او مونږه سره راغواړو چې بجلی پې جوړو هغه بجلی پې جوړو چې کم زه په ₹1 نه کم باندې جوړوم 80 پیسې باندې ولې مې بجلی پکاره ده چې یو صوبې چې کم کنزمشن دی هغه 70 ارب یونټ دی هغې کارخانې چلېدل دي هغې خلکو له ګیس او بجلی پکاره ده دا ګیس زه راغواړم لګیا یم هغې بجلی دپاره او هغه بجلی جوړوي په 25-30 روپۍ باندې فی یونټ هغه بجلی زه په اوبو باندې په ₹1 یونټ نه هم کم جوړوم ویلو خبره دا ده دا د وسایلو یو داسې چکر روان دی په دې باندې ځان پوهول دي ځان که ځان هم پوه نه کو مشکلات به نور زیاتېږي دا خبره شوه په ګیس باندې اوس راشئ په اوبو باندې ما سره په 1991 کې د ریاست فیصله کړې وه چې 8.78 میلیون ایکړ فیټ اوبه به ترله درکومه هلته زمونږ صوبې ویلو چې مونږ سره خو انفراسټرکچر نشته کنال نشته نن هم مشترکه مفادات کونسل میټینګ نن منټس راوباسئ 1992 کې ما سره واده شوی و تاله به چشمه لیفت کنال درکو چشمه لیفت کنال زما نن کم و بیش 6 میلیون ایکړ فیټ اوبه استعمالیږي 3 میلیون ایکڑ فیٹ اوبو چې کم دی سالانه زمان نور صوبے استعمالی کم کې پنجاب او سندھ استعمالی لګیا دي ویلو مقصد دا دی چې د دې قیمت چې کم 30-32 کالو نه دی استعمالی لګیا دي زمونږ چې کم هغه باندې کار کړی دی هغې 600 ارب روپۍ قیمت ده 600 ارب روپۍ ده 30 کالو نه چې کله مونږه پیسې غواړو دی وایي مونږ به تاسو له نیر درکو چې کله مونږه نیر غواړو دی وایي مونږ سره پیسې نشته دی هغه واده چې کم ریاست ما سره په 1992 کې کړې وه چشمه لیفت کنال والا نه هغه جوړیږي نه د هغه اوبو پیسې میلاویږي دا ډیره مختصره غوندې زه تاسو ته خپل ورکینګ پیپر شیر کومه لګیا یم چې دا بجلی کې دا چکر روان دی تیلو کې روان دی ګیس کې روان دی اوبو کې روان دی اوس راشئ په تمباکو باندې زه به تاسو ډیر نه بور کوم لنډې لنډې خبرې به درته کوم پاکستان ریاست په تمباکو باندې 110 ارب روپۍ په ټیکسونو کې جمع کوي 110 ارب روپۍ کم و بیش 80-90 ارب روپۍ په فیډرل ایکسایز ډیوټي کې او 20 ارب روپۍ چې کم دي دا په سیلز ټیکس کې مونږ نه هغه کیږي او دا په کم باندې جمع کیږي دا چې کم مونږه تمباکو بار لیږو چې کم سیګریټ بار لیږو او خیبر پختونخوا هغه بدقسمته صوبه ده چې 95% چې کم تمباکو دی هغه مونږ والا بار ځي کم باندې دا فیډرل ایکسایز ډیوټي او دا سیلز ټیکس جمع کیږي 100 اربه زه ورکومه خو ما ته وایي دا تمباکو چې کم دی دا کراپ نه دی دا ګناه غوندې کراپ نه دی دا کاټن غوندې کراپ نه دی ولې چې دا 100 اربه روپۍ په ډیویزیبل پول کې ورکوي او ما ول چې کم شی چې کم دی ما ته سهولت نه راکوي زما تمباکو کاشتکار چې دی در په در ګرځي دا د تمباکو خبره وشوه شپږمه او آخري خبره بیا به راغونډوم دا خبره اوس خپل سفارشات به ورکومه هغه ټریډ روټس دي چې کم تاریخي روټس دي هغه خیبر پختونخوا او د بلوچستان نه تیریږي زما NFC شیر چې کم دی هغه ملټي انډیکیټر شو څلور انډیکیټر په بنیاد باندې وسایل تقسیموي آبادی په بنیاد باندې پاورټي غربت په بنیاد باندې
یو شی چې کم پکې دی هغه ریونیو جنریشن دی 5% ریونیو جنریشن به چې څوک کوي هغه ته به میلاویږي ټولو نه زیات دې ټایم سیند کوي ولې چې اکثره بندرګاه ده ما سره دا ټریډ روټس دي چې کم دا وسطی ایشیا ته ځي افغانستان ته ځي دا ټریډ روټس چې بحال شي نو ما ټیکس به زیاتیږي زما به NFC کې شیر زیاتیږي نو ویلو خبره دا ده چې ما دا روټس نه خلاص نو ما ټیکسونه به څنګه کېږي 1 ارب ډالر زموږ افغانستان سره کاروبارو نن په 50-500 میلیون ډالر ته رالو هغه نه هم کم رالو دا لارې چې نه کولاو شوي زموږ ټیکسونه به نه کلیکټ کېږي چې ټیکسونه نه کلیکټ کېږي زما به NFC کې شیر نه زیاتیږي اومه خبره چې کومه ده کم سرتاج عزیز صاحب رپورټ ورکړی و قبایلي ضلعو دپاره 3% ډیویزیبل پول خلک یې ډېر غلطوي چې دا 100 اربه دي دا 100 اربه نه دي مارونو خویندو مشرانو دا 3% ډیویزیبل پول ده ولې چې دا 3% چې کله به مخکې ځو مونږه دا مونږه ډیویزیبل پول کې به پیسې زیاتیږي